آیا تاسو پوهیږئ جاپان په نړۍ کې تر ټولو تیزترین ملک ثابت شو په انټرنیټ کې 319 ټي بي په یوه ثانیه کې، یعنی ته کولی شې 15000 فلمونه په یوه ثانیه کې ډاونلوډ کړې. ډیره حیرانوونکې ده. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مو مبارک شه. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اوس مهال په نړۍ کې 7000 څخه زیاتې ژبې شتون لري چې زیات ویونکي لري، خو د پرمختګ او ډیرو ویونکو پر بنسټ یوازې 150 ژبې ډیرې پرمختللې او ډیر ویونکي لري. پښتو ژبه د دې ژبې 9مه ژبه ده چې زیاته کارېدونکې ده، چې لږ تر لږه 100 میلیونه ویونکي لري. پښتو ژبه د نړۍ ځواکمنو ژبو کې شمیرل کیږي. نن هم د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، نو تاسو ټولو ته د پښتو ژبې نړیوالې ورځې مبارکي وایم. په ګوتو باندې ټکان کول. د اسلام پوهې پر اساس په ګوتو باندې ټکان کول مو د ګوتو بندونه غټوي، نو د ګوتو د بندونو د غټېدو په صورت کې مو لاسونه ریږ پیدا کوي او هم د ګوتې د غټېدو سبب کیږي. په نړۍ کې تر ټولو عجیب کلی. په نړۍ کې تر ټولو عجیب کلی د تایلند په فانګ خلیج کې د کوپانی کلی دی، چې په 4 خواو کې په اوبو کې موقعیت لري او خلک یې مسلمانان دي او خپل مسجد هم لري. ډیره حیرانوونکې ده.